اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابہ دستور پشانتی دی، چا پس روان شی پہ ہدایت پر روان دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیا با صحابہ خنو سوئی پا حدیثو کی راضی گوروس دا سی راضی چی ماسخوتن مانزن پس بتراوی شروع شوی منزون با شروع شو نو کل بے بس کولو دا سی وقت کے بے تراوی ختم اکلے چی صحابوی مونگ با پا مندت لو کور تبز غلیدو او خپلو خزو بچون او کرانو تبمید شاب پیشمنی روڑگن سبا راخیجی وی پا تلوار بم پیشمنی که اوگنی سبا را خطی دو یعنی دومرا شپا با مونگ پہ عبادت باندے تیرا کلا رشتیا ہوا ہے صحابہ سمرا بہترین مخلوق سمرا خدای تخوخ مخلوق دا پیغمبر علیہ السلام گاوندیان او دا غی دا پارا جنت خوش خبره یو دل نسو سو کرتا ورکلیشوی دی لیکن بیام اللہ تو نیکو تا دون محتاج دی کہ دا شپی دا پترا عبادت کو لگیا تراوی کوا دا غرنگی پا حرمینو کیو سم زمان دل تسی یا خود تراویوی من اغی امام پس مندوو اغی پسی چی اغت یو غرزو باسی لگی او پوٹے با پدیو سوچو کو منتاسو لگ سوچ کو پلان کی مولی سیب چی دے کنا ملراز آغا پسی زو خودونا خشتا زر کئی چھے خشتا زر لگا چھے زر شوی نو خشتا با کم کتاب کرا دی ادا سے خشتا زر کئی چھے سونا کی کئی مالا پینزل لس منٹا کتی اوٹا سو باسی دا خدای مندے او کدا لو بیٹو کنی پا پینزل لس منٹا کی او پشل منٹا کی تراوی کم دیکھی گئی نا قوماو شی نا رکو نا ادرے دل سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر نیک بختا سمع اللہ لمن حمد دیوینو اغتا خلق صبرو کچی ربنا لک الحمد خو پکی ہوئی نو سمع اللہ لمن حمدہ نو صد امامانو خلق تبا و برباد کرو غرقے کرو ظالم غرق و قومم غرق خدا امامانو ہم غلطی دا خدا قومم غلطی دا ولی دا قوم چلال شی تا چلال شی دکان تا ٹماٹر اخلے نو کہ دکاندار در لپک یو سخاوا چی جگڑ اور سر کیا کرنے کے باٹنگن اخلے غوخ اخلے سمرا قصاب سر و دکاندار سر جگڑے کے دا لرے کو دا واچا و دا باٹنگن سخارے و دا سخا دے نو پاگئے کہ خود دکاندار سر جنگ جگڑے کے اور پا مانزے کہ امام صاحب قلم نمٹاونے نو جو استاد سمونس کو کنے کہ دا پا مخرے منگ پہ خوشحال ہے او استاس دیتا سر کرے چکا خیری جمع کو دا دور سپو پدے درے شوا او دا درے پدے سلور شوا او دا سلور پدے پینز شوا راشا ہم پدا غمون دوی خوشحال دی چی دوی زان غرقی او زر دی غرق شوا ہم غرق شو خلقیم غرق نا قومو شو نا جلسو شوا نا رکو شو نا سجدو شوا نا قیام شو نا خدای یاد شو مول اغا سوئی اندوسترے خدای ناراض نو زه خو هندو ورته نه ویم دا خو مې سم متل پورې درکا هندو دا یو متل مې درکا سره چې دا وایي چې هندو وي هندو نه ویم خدا مطلب دا دی چې ځان دې وکړاو د خدای پنځ قبول نشو حضور پاک فرمایي وې بعض خلک به مونږ کوي ځان به وکړي یخنه کې او په ګرمه کې دا مونږ الله لبرزي الیه یرفع والکلم الیه یرفع سنگری والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه نیک عمل اللہ لپورت دی نو چی دا عمل روان دی برزی اللہ توخیجی وی پروردگار فرشتو توئی چی دا خود بندما پور خندا کردی دا ٹوقی کردی دی دا منز یو سے پدے مخی والا واپس ورو لے الیہ یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا غدین رو غردی پدا مخد پاسا یو نو چی پا جمی کی او پا اولی کے دزان مکڑو او خدای دی خپک مفتو کے نو پدا غی عبادت سا لک پا قلار تراوی کا وکا خواہ گوروس دی جماعت کی تراوی پا قلار کی گی مثلا او دین مخ کی اقبل جماعت کی تراوی زر کی گی نو تی دین التلاری نو پلا ریسونا وخو لگا پینزا منٹ شپک منٹ او منٹ پلار په یو طرف لګول او پینزا منٹ شپک منٹ پلار د بل طرف نو لګول نو هغه پینزل لس منٹ خطاب بچت نکړل کړه نه هغه پینزل لس منٹ کې ځان له روپیو ګټل او نه پکې خوب کو پتلو راتلو دی لګاو نو چې پتلو راتلو دا لس پینزل لس منٹ لګې نیک بخترو دا مونږ په قلار او هغه په دیو لګاو کړه بس ته چې مونږ ولاړ یو فلان کوټ دا ولاړ یو نو مونږ سمره وخت ضایع کو ځان لا گپ شپ او گپ شپ سونا ٹیم لگا نو پا عبادت باندې عبادت ته زمون لس منټه نه لکېږي پنځه لس منټه مو ته نه لکېږي نو دلته کې بیا چې ختم شروع شي اوهو
یو خدا حافظان قاریان صاحبان دا مهرباني کوي ځان سره فاتح خامخا ودروي تکړه نه تکړه حافظ غلطي خو د انسان نه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان حافظ د بل چانه قرآن پاک نازل دی او د نبی علیہ السلام مبارک نه په قرات کې غلطی شي غلطی دا معنی چې یې را پیراغلی خطائی پیراغلی دغه انسان باندې خامخا راځي اخو د امت لپاره الله خی اخو قصدن الله خطا کوي په مانځ کې کله کله چې امت دا چلم زده کی نو تا ولزان عقل کول ولې ګرځي ځان پسې فاتح او دروا غلطي بدن کیږي چې هغه د فتح درکې او هغه د قرآن شریف تلاوت ته برابر شي فاتح پکار دی ضروری دی او پقلار تلاوت کوي امامانو ته بالخصوص به حافظانو ته چې پقلار تلاوت کوي او که قوم چې نو استاد ته خوري رو رو کې کدا سے خود د لخوان در کې خو خپخه او کدا سے خوان در کې ځان بل امام را ولا او ځان بل قاری را ولا ز خدای سره دغه نه و زه خدای نه خپکم خدای سره دغه نه وام نو تلاوت خوان دلتم خشته خشته کل کل قاریان ته حافظان او کل کل تلاوتونه کوي الحمدلله د خدای حمد دی لیکن په مکه مکرمه په مدینه منوره کې ماشاءالله په قلار لګیا رو رو لګیا رو او یو قومه چې کوي یو سجده چې کوي یو جلسه چې کوي وای خدای ستړي شو پکې په کم په 2 غنټه کې ما غړې تکتلې د سعودي عرب امامان تراویح خلاصي په پاوکم 2 غنټه کې یو سپاره تلاوت پکې کوي یو سپاره پاوکم 2 غنټه په لګي او بیا چې اخیری 10 شي اخیری د اعتکاف والا نو بیا څه چل کوي بیا جيبه معمول دی بیا خو د ماسختن منځ پسې تراویح کی شل لکات برابر تراویح کی نو پاوکم 2 غنټه په ولګي نو چې دا ټیم ولګي نو باز بیا خلک چوټي شي نو چې چوټي شي نو یو نیمه غنټه یا 2 غنټې چوټي وی زیاته نه نو پاره کې باز خلک کور تلل شي اګه څوک اعتکاف تناسي پاغه ځلا کې خپل د سلمات کی ذکرش لګ زیاتی نو چې بیا راشي نو بیا تهجد شروع شي لس رکعات تهجد کوي قیام الليل امام صاحب لګي نو پاره کې دومره وګدا قومه کوي دونه وګدا کوم چې په حدیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قومه او د جلسې صفت راغلي لګي ته علمات داخله کوي دا دې پکې سوي مې دا د عربی دعاګانې دي وسکار دي پکې وي بیا جلسه او بیا سجده او سجد پاره ځان له 2 غنټې 2 نیمه غنټې ولګي نو دونه وخت پاتې شي چې سړی خپل بلډینګ ته یو ټل تلار شي او اله په خوارو پکې هغه خپل پېشمنی وکړي د عبادت نه غیبت شته نه عرب د چا غیبت کوي نه غیبت شته نه چا سره بغض شته نه چا سره حسد شته نه پکې دروغ شته نه ګڼ کپی او دوکې شته دلته څه یو ځل ما ته چا شکایت کړو د دې ډیره مده کېږي زیسور لس 15 کال کېږي یو شال جمعاتو زمون پر علاقه کې زبینو وانه خلم بازي مرګري به پیجري ما ته وی د روزي په میاش کې ورننه وتم په جمعات کې دن خلق ناسو تاشه کو بیا پاغه ما په جنازو کې او په جمعو کې باز تقریرونه وکړل مې دا څه ظلم کوي وی ظالمانو روزه ده وی مونږ په جواری خو نه کو روزه په لنډو ورې شیطان مازغو کې دا شی مجول جواری خو په نه کو روزه په لنډو د قرآن په تلاوت نشي لنډول د الله په ذکر نشي لنډول د نبی علیہ السلام په درود مبارک نشي لنډول خوب وکړي نه خوب بهتر دی نو رونو دا د نیکو د ګټې میاش دا او د نیکه په قدر به موږ د قیامت پر اوسپی